درنو او قدرمنو مینوالو په سلامونو نیکو هیلو او احترامات مو هرکلی کوم. د پښتو پوسټ چینل دی، تاسو سره تازه معلومات شریکوم چې په پښتونخوا کې سیلابونو کومه تباهي کړې ده، څومره خلک یې وژلي دي، د واقعیت کوم ځای کې مخې ته راغلي دي. دغه ټولې ویډیوګانې او ورسره تاسو سره عکسونه یا تصویرونه او یا ویډیوګانې هم شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، په سوات کې چې ډیر زیات افسوسناک حالت مخې ته راغلی دی، ډیر زیات هوټلونه را پریوتل ځکه چې د هغې لاندې اوبه جمع شوي دي، په هغې اوبه ور روانې دي او دغه هوټلونه ناستي. ورسره دغه اوبه په کورونو باندې هم ورختلي دي او د کورونو سره د په دکانونو هم ورغلي دي چې د لکونو او کروڑونو روپو نقصان کړی دی او د ډیرو خلکو کاروبارونه تباه کړي دي. د دې نه علاوه په چارسده، نوخار، مردان او د پښتونخوا په نورو علاقو کې هم د سیلاب تباهکاریانې مخې ته راغلي دي چې په کورونو باندې ورختلي دي او ورسره په دغه سیلاب کې زناور، ماشومان او د کور نور سامانونه هم وړل شوي دي. خلک چې نن سبا په خیمو کې ژوند کوي، د کورونو نه بهر راوتلي دي او په تشو بیابانونو کې ناست دي، خو په حکومت باندې دلته ټکونه کیږي چې حکومت خلکو سره مرسته نه کوي. حکومت ځان غلی کړی دی، صرف د پنجاب په علاقو کې زی او هلته مرستې کوي او د پښتونخوا حکومت غلی دی. البته د شخصي کوم فاونډیشنز چې دي چې په دغه کې الخدمت فاونډیشن نوم ډیر زیات مخې ته راځي چې د هغې ورکران او د هغه فاونډیشن کسان غریبانو سره مرستې کوي او تر خپله وسه هغوی سره شانه به شانه ولاړ دي. خو تر کومه حده پورې چې حکومت خبره ده نو په هغوی باندې ځکه ټکونه کیږي چې پرون 15 رونه چې کوم په سمندر کې ډوب شوي دي یا په سیلاب کې ډوب شوي دي او د هغوی د مرستې لپاره چې هغوی 100 غنټې په دغه سیند کې ژوندي ولاړو، د هغوی د مرستې لپاره هیڅ هلیکاپټر او یا بل څه عمله نه ورغلي. د دې دردونکې افسوسناکې واقعې نه چې کله مونږ خبر شو نو ډیر زیات افسوس مو کو او هر پښتون په دې باندې افسوس کړی دی، په سوشل میډیا باندې د خپل غم او خفګان اظهار کړی دی. الله تعالی دې باقي مونږ تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته خیر کړي چې د دې سیلابونو مخنیوي وشي. پښتو پوسټ چینل د تازه معلوماتو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ.